زه قادری یم ته نقشبندي یې زه نقیبي یم ته صیفي یې زه فلان یم ته فلان یې په شلو نومانه یې سره جلا کړي د مذهب خلک یې هم سره جلا کړي یو زه دیوبندی یم ته نه یې دیوبندی زه فلانکی یم هر هغه څوک ګوري چې د اهل سنت والجماعت پر عقیده موافق وي هغه به زموږ ستاسې ورور وي دغه لکه دغه کافران چې مسلمانان دي په دین کې داخل مو دغه وابۍ سلفۍ پنجپیرۍ بریلوی په هغه سر کې لږ ګمراه دي دلته خلک اوس دا وایي که پر وابي ولګېدې وایي بریلوی او د بریلوي علامه چې شته وایي د دارالعلوم دیوبند متمم که چاته معلوم و هغه نه دی بریلوی هغه وابیانو یو د چنګوټي ټلیفون تیارېدل دي ما سره کړی ما ته وایي د دارالعلوم دیوبند متمم څوک اول متمم مولانا رفیع الدین رحمه الله اوس که هغه نه پېژندي وایي بس ته بریلوی او د دم نه دی ځکه پښتنه نیوکې د تخپل لپاره علماء دیوبند زموږ ستر سترګې دي د دیوبند مشران زموږ د سر تاجونه دي هغه زموږ استادان دي د بریلیانو مشران احمد رضا خان بریلوی او د ده ملګري دا د دین لوی غادران او لوی سګان وه احمد رضا خان بریلوی لوی ګمراه تېر سوی دي بریلویان د دین عظیم دشمنان دي دغه شلنګوټیان د لاهور د کراچي دا د مذهب د امام صاحب لوی دشمنان دي لکه څنګه چې د تورې شاه پنجپیرۍ دشمن دي د هغه رقم یې د کوټې د کراچي بریلوی عظیم دشمن دي لوی دشمني اسلام سره د مذهب په جامه کې بریلوي و پنجپیري کړې ده الله دې دواړه ګمراهان کړي موږ دغه مسیر دی دا به علی الاعلان در مرګه انشاءالله چلوو چې پنجپیرۍ او سلفۍ او بریلوی دا د دین دشمنان دي دا لوی ګمراهان دي لکه احمد رضا خان بریلوی چې لوی دشمن او لوی خاین د دین و همدا رقم شیخ طاهر پنجپیرۍ د غومرې لوی خاین د دین دغه دا دواړه د دین دشمنان موږ د دغه دواړو خلاف یو د دغه ټولو مسلمان دا دی چې د ټولو مقابله به کوي د یوه لاملي ملګري دا ټول د دین دشمنان بولو نو مسلمانانو دا مذهبي ملایان ته اتحاد وکړي د الله په خاطر بس موږ په دې جلا کړي یو زه ستاسو جلا کړی یم زما خو د ده سره کار دی زه خو پر ده لګېږم ما ته د پنجپیرانو مشر حال کړی و دلته یو مولوي صاحب غالبا راغلی وي یا نه زموږ د کلي مولوي محمد اعظم صاحب نوم یې د یاد کړم پروا نه کړي که څوم دښمني به ورته جوړه کړم ما ته حال کړی و د پنجپیرانو مشر چې ته په موږ کار مه لره ته څه کوې چې په هره جلسه کې موږ یادوې دا د تورې شاه حافظ ازلم راته وایي موږ په تا کار نه لرو مال ګوره چې نفس دې د تصوف پر یو کور لګېږي که نفس دې د مذهب پر یو عالم لګېدلی زما د سره د دښمنۍ اعلان ټول مذهبي ملایان به سره یوي که په ما کار لري کې نه لري زه به په لرم زه به د خپل مذهب او د خپل دین دفاع کوم نو د الله په خاطر دا مذهبي علماو ته وایم که په هر کونج کې وایي چې اتحاد وکړو خامخا به څه شیان زما او ستا به مخالفت وي یو څه جزئیات به وي خو لوی اصول د مذهب او د طریقت مو سره یو دي پرېږدي دا کیسې د تعصبونه خپل منځي که قادري یې که نقشبندي یې که نقیبي یې که صیفي یې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې یې زما ورور یې زما د څنګ ملګری یې زه د ملګری یم چې په هر کونج کې یې که قادري یې که نقشبندي یې که نقیبي یې که صیفي یې که چستي یې که سروردي یې که تبلیغي یې که دیوبندي که هر نامه باندې یې خو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهبه ووتې زما دښمن دی چې هر ځای وي زه به مقابله کوم هغسې به سره کوو سره یو سي تعلق سره وساتي د الله په خاطر ځوانانو ملایانو ته مخلې خلاصې کړي څو در څو پورې مخلې بندې کړي دي در کومه وخته پورې موږ دا کفارو او د دې ملګرو په دغسې جالو کې اچولي یو در څه وخته پورې موږ په یوه نامو په بل نامه جلا کړي یو دا د دې وهابیانو چالونه دي قسم دی که یا ما پرېږدي یا تا پرېږدي زما نه دي دښمنان زما د دین او د مذهب دښمنان دي نو اوس خو زما ورسره شخصي ده د پیر اغا صاحب پر چم باندې زما خو ورسره شخصي ده پلار بجي ده زما خو ورسره شخصي ده دا نورو ته وایم چې دا شخصي نه ده د الله په خاطر ورسره شخصي یې کړي ورسره د پلار بجي یې کړي عرض ملګري داسې مه وایه چې زما خو نه په واسه نه ده پوره ماته نه وایي تا ته وایم که یو سړی در لاس لاندې دي د خپل سړي اصلاح وکړي دغه یو سړي چې تی اصلاح کولی شي هر ملګری هلته اصلاح وکړي دا مذهب ورځ در ابونې شاته کېږي ورځ در ابونې بې مذهبي رامخته کېږي بې مذهبه ملایان کتابونه چاپوي زموږ عوامو طالبان ټول په کتابخانو کې په اخته دي ګوري بې مذهبه ملایانو جامعګانې راته ونیولې بې مذهبه ملایانو مدارس ونیوله زموږ هغې قرار ارام ناست دي حاجي کاکا هم ناست دي پروا نه کوي زه څه کوم سپېژلي هم ناست دي ملک هم ناست دي مجاهد هم ناست دي ملا هم ناست دي پیر مصطفی هم ناست دي
قسم دی که داغه خلاص وي صوفي وفي رتا ته وایم چې ستا خانقاه ته اور نه در ورسېږي ته غږ نه کوې که دغه علما دې مخ ولري چې قسم دې ستا خانقاه ته هم دا اور در ورسېږي د خپل مذهب او د خپل دین دفاع به پر خپل ځان فرض بولو دغه خپل مذهبي علما اتفاق وکړي اتحاد سره وکړي دا لږ لږ کیسې شاته وغورځوئ زه خطاکار یم زه پوهېږم په ما کې نقصانونه ډېر دي خو زما نقصان ته مه ګوره زما مذهبي او زما عقیدې او زما طریقت ته وګوره پر هغه به سره یو کېږو که زما یو شخصي تضاد وي یو شخصي کار مې وي در هغه به یو بل سره تېرېږو هغه به سره وغورځو د مابین د څخه پر د هغه ټو اصولو د مذهب او د طریقت خو اتفاق سره وکړي د دې خپل دین او د دې خپل مذهب او د دې خپل طریقت مخنیوی خو وکړي په دغه تراټه کې یو سلفیانو یو ملا زما شاګرد یې ته راځي په دغه سره یې جنګ وکړي په لاره کې ورته ودرېدل عالم مسجد ته ځي سهار اذان کوي دغه د دین او د مذهب غله دغه د یهودو چې ګوټیان دغه غیر مقلدین او سلفیان او د حدیثو په نامه چې ګزاره کوي ورته ودرېدل جنګ یې ورسره وکړي ویې وهلې په پښین بازار کې کیسو افلار یې راته ویل ول د اسلام آباد او درکوټې پورې چې څه سلفیان ورسره یو وه د پښین بازار ته ټلیفونان وویستې وې چې ګوري د دې سلفیانو سره ظلم ونیسي او زموږ عالم چې جنګ دی زه کار نه پلرم زما څه زره ده اختر ځکه سلفي او که پنجپیري هر چا تجاوز راباندې کوي ته بېغمه اوسه بس ته بیده څه په چا کار مه لره نو سبا بیا ستا وار دی بیا ونه ګوره ځان ته یاد لرې چې بیا به ستا سره هم دغه عمل کېږي دا زما شخصي نه دي دښمنان زما څه دښمني نه د دې خلکو سره که زه نن تبلیغي سوی وای بستره مې په شا کړې وای ریوڼ ته نو چې په پښین بازار کې یې چا ته قدر ورکولی هغه بیا ما ته راکولی په دې مې سر خلاص دی چې بد خلک در څو خلکو ډېر دي اخره زمانه د څه خلک لږ دي که د بدو خلکو ملګري وکړم قدر و عزت به مې ډېر وي خو الله دې مو وساتي د دغه دین په خاطر مو پر دغه سر باندې اور بل کړي دا سر ته به اور د دین په خاطر اچول دي الله دې زموږ د سره دغه اور نه مړ کړي چې د دین په خاطر موږ پر سر باندې باندې موږ سره دې الله همیشه د دین غم را سره ملګري په دې موږ فخر کوو په دې موږ ویاړو چې موږ په دین په خاطر د چا سره دښمني ده قسم دې الله په ذات چې فخر وکړو